अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तासु गोरे अबासिन खबर ज़ेम शाहिद जान ज़ेब द खबर सर टिकी द मल्क तरक्की लपर प्रामता ज़्यादा वल ज़रूरी दी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ द हकूक़ पाकिस्तान प्रोजेक्ट 2 लपर प्लान जोड़ शो द खबर तफसील द मल्क तरक्की लपर प्रामता ज़्यादा वल ज़रूरी दी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वेल د ملک اقتصادي ترقۍ نصر په برآمداتو زیاتولو پورې تړلی دی. دې نه بغیر بل هیڅ قسم آپشن نشته. د وفاقي کابینې غونډې ته په خپله وینا کې هغه د ډسمبر میاشتې لپاره د مالي اهدافو ترلاسه کولو او په اقتصاد کې د استحکام په اړه خپل اطمینان اظهار وکړل. هغه ویل چې وړاند پاکستان پروګرام به د بل اقتصاد د استحکام ورکولو کې اهم رول ولوبوي. په کراچۍ پورټ کې د فیسلیس انټریکشن د آغاز د وجه د سوداګرو ته اسانتیاوې برابره شوي دي. دې نه علاوه د تیلو چینې بورو په سمګلینګ کې ښکاره کمي راغلې. اوس پاکستان د چینې برآمدولو کې جوګه شوی دی. دې کریډټ د پوج مشر او متعلقه ادارو ته ورکول کیږي. وزیر اعظم ویل چې د روان مالي کال په لومړیو 5 میاشتو کې د بار ملک پاکستانیانو لخوا 15 اربه ډالر ترسیلات راغلي دي او که دا رفتار روان وي نو کال اختتام پورې به دا 15 اربه ډالر ته ورسیږي چې ملک په تاریخ کې به یو ریکارډ وي. هغه ویل چې درني او سیاسي عدم استحکام نه باوجود حکومت بیا هم د اقتصاد په استحکام راوستلو کې بریالي شو. له جولای نه راهیسته د مختلف اصلاحاتو لارې د ټیکس وصولي کې ډېره اضافه راغلې او په کراچۍ پورټ د ډیجیټل کولو د وجه کاروباري عمل کې بهتري راغلې ده. وزیر اعظم د ملک دهشتګردي اوسني خطراتو په اړه هم خبرې وکړي او ویل چې د پاکستان پوج او سکیورټي ادارې دهشتګردي ختمولو لپاره قربانۍ ورکوي. هغه زیاته کړه چې حکومتي اقداماتو بدل د ملک اقتصاد کې شفافیت راغلی او یو سکینډل هم مخې ته نه دی راغلی. نوې پالیسیانې او منصوبې به ترقۍ لپاره یو زیری وي. د حقوق پاکستان پروجیکټ 2 لپاره پلان جوړ شو. وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د خیبر پختونخوا حکومت د حقوق پاکستان پروجیکټ 2 لپاره یو پلان ترتیب کړی چې دې له مخې د انساني حقوقونو صورتحال ښه کول دي. د وزیر اعلی خیبر پختونخوا علي امین ګنډاپور په مشرۍ غونډه وشوه چې په دې کې د یورپي یونین او UNDP تعاون سره شروع شوي منصوبو په تفصیلاتو بحث وشو. په غونډه کې د فیډرل صوبایي چارواکو، فیډرل سیکرټري هیومن رائټس، د خیبر پختونخوا ایډوکیټ جنرل اور UNDP نمایندو هم شرکت وکړل. دا 3.5 کاله منصوبه د انساني حقوقو د دینداري مضبوطولو او د متعلقه ډیټا ډیجیټل کول په نظر کې نیسي. دې ډیجیټل کولو سره د شکایتونو مدیریت سیستم موثره شي. د دې منصوبې لاندې به د انساني حقوقو په اړه تعلیمي پروګرامونو په 2 یونیورسټیانو کې شروع شي. د معاشرې د محرومو طبقو لپاره یو مرکزي ډیټابیس جوړ کړل شي. د انساني حقوقو نېشنل اکشن پلان باندې عمل درآمد لپاره اقدامات ترسره شي. وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د منصوبې په وخت او مؤثر عمل درآمد یقیني کولو لپاره د متعلقه ادارو ترمنځ مضبوطو رابطو لپاره یو فوکل پرسن ټاکلو هدایت وکړو. په صوبایي سطح باندې یو سټیرینګ کمیټې جوړه شوې چې په دې کې د خزانې او پلان جوړونکي چارواکي شامل دي. هغه ویل چې د معذورو طبقو لپاره مطلوبه سهولتونه د برابرولو کار روان دی او د مرکزي ډیټابیس په ذریعه به د اقداماتو کې تیزی راشي. هغه زور وکړ چې انساني حقوقو ادارو مضبوطول د وخت ضرورت دی تر څو د ملک عالمي حیثیت بیرته ترلاسه شي. علي امین ګنډاپور ویل چې انصاف باندې مبني معاشرې جوړول او د محرومو خلکو امیدونه بحالول زموږ میشن دی. د بین الاقوامي تړونو پابندي او عملي اقدامات په ذریعه د یو خوشحاله معاشره جوړولو یوازینۍ لاره ده. د حقوق پاکستان پروجیکټ 2 انساني حقوقو په برخه کې مثبت بدلون راوستلی شي. حکومت د دې منصوبې د ډېر په بنیادو کامیابي لپاره پوره عزم دی. داسې مزید خبرونو لپاره اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ.